بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، د دنیا یو مختصره زندگی ده. مونږه لږ دمې ته راغلي، بیرته به ورځو الله ته. نیکبخته سړی به کامیاب وي، بدبخته سړی به ناکامي. ابراهیم ابن ادهم صاحب رحمت الله علیه په دربار کې ناستو. ناشنا سړی دربار ته راننوت. یو پلو بل پلو ګوري. د ابراهیم ابن ادهم صاحب بادشاہ او ارګ د بادشاہي په ځای کې څلور طرفونه وکتل، بیا وای د اسرای می خوښ نسه. ابراهیم ابن ادهم صاحب چې دا خبره واورید ورته وای دا خو سرای نه ده، دا خو شاهي محل نه ده، ماڼۍ ده، دا مسافرخانه نه ده. زه مسافر یم، شپې ته راغلی یم، دا مسافرخانه نه ده، دا سرای ده. وای ښه پوښتنه ده چې کوم تا نه مخکې څوک و دلته؟ وای د ما پلار. وای له هغه نه مخکې څوک و؟ وای نیکه مې و. وای خو مسافرخانه ده که نه، مستقل دی، اوسېدای ځای نه ده که نه. مسافر ته سرای دی ته وایي سړی مستقل نه اوسېږي، پوخ نه کې اوسېږي، بیرته ترځي. او بیا ورته وایي صاحبه ته مې یو ورځ له دې مسافرخانې نه روانې. او علماء دا لیکلي دي چې د دنیا د ژوند مثال د پله په رقم ته ده. په پله باندې تېرېږي نو یا به 1 منټ لګېږي یا 2 منټه لګېږي. مستقل کوټې څوک نه پې جوړوي، پخې ماڼۍ نه پې جوړوي، ډېر نه مشغوله کېږي. د ضرورت دپاره په دنیا کې مشغول کېږي چې سوال ونه کم او سوال ناروا ده. سړی د بیګا ډوډۍ لري، سوال ورته ناروا ده. چې 80,000 روپۍ ولري، زکات اخیستل ورته ناروا ده. نو په دې وجه باندې دا دنیا یو مختصره دنیا ده. دا کیسه مظاهر حق د مشکات شریف شرح 3 جلد 2 صفحه لیکل ده. یو بل کیسه علامه ابن قیم رحمه الله لیکو حکمت خبره کړې ده. وای دا انسان باندې په خیته غوږ کې اذان کیږي، په چپ طرف کې اقامت کیږي. د دې څه وجه ده؟ د لیکلي وجه دا ده چې انسان پیدا سي، په ښي غوږ کې اذان وسي، په چپ غوږ کې اقامت وسي. دا تنبیه ده. یو خدا سنت طریقه ده. ډېر مرضونه الله تعالی په دې باندې لرې کوي. او دا مسلمان حساب سود ته روح ته خوشحالي راځي. د مسلمان په کور کې پیدا سو نو د اسلام نښه دا ده چې د په غوږ کې اذان وسي. بل په دې کې دا تنبیه ده، وایي دا حکمت ده پکې. علامه ابن القیم وایي چې اذان او اقامت وسي، نور سړی منځ کوي. دې کې انسان ته دا اشاره ده چې د تا اذان هم سوی، د اقامت دم سوی، د صرف د جنازې مونځ دپاره ده. په دې وجه باندې ابن قیم صاحب وایي چې د جنازې په مانځه باندې کې اذان او اقامت ځکه نسته ده چې اول دی پیدا سوی او اذان او اقامت یې کړی دی پې. اوس د صرف جمع پاته ده چې هغه د جنازې مونځ ده. هغه اردو یو شاعر وایي آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے. الله دې موږ تاسو ته تیاری نصیب کړي.